السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. په خیر راغله بیرته بعد له ډېر وخته. الله دې وکړي چې د ژوند په رنګینو شیبو کې وئ. نن غواړم په دغه موضوع در سره خبرې وکړم چې څنګه کولی شو په انګلیسي کې یا په انګلیش لینګویج کې خپل ریډینګ او د په شمول پروننسیشن سکلز، دغه دوه سکلز څنګه کولی شو ډېر زر او په ډېرې تیزۍ سره او په ښه شکل قوي کړو. څنګه چې معلومات لرئ، په انګلیسي کې ریډینګ او په شمول پروننسیشن دواړه ډېر زیات اهمیت لري. ځکه که ریډینګ ونه شي کولی، ته نشي کولی اکاډمیک انګلیسي ته ښه لاسرسی ولرئ، او که چېرته بیا پروننسیشن دې صحیح نه اوسېږي، نه به یو څوک په اسانۍ پوه کړی شي او نه به همچنان بعضې ځایو کې به د ریډیکل یا د ریشخند سره مخامخ شي، خلک به در باندې ریشخند وهي. So the main point is that we need to strengthen both of them. اساسي نقطه دا ده چې دواړه باید قوي کړو، دواړه ضرورت لري چې قوي کړو. ګورئ، د دوی دواړو د قوي کولو لپاره موږ آډیو بکس لرو. په یوټیوب کې تاسې پیدا کولی شئ غږیز کتابونه چې ورته وایي، موټیویشنل تشویقي آډیو بکس په یوټیوب کې په غږیز شکل تاسې پیدا کولی شئ، هغه یوز کوئ د دې لپاره. که چېرته تاسې د هغې څخه استفاده وکړئ، باور لرم او مطمئن یم چې په لنډ وخت کې به هم کوي کړي. ځکه مثال یو کتاب دی، مثال یې نیسو، مثال ګولز، اهداف. دا یو کتاب دی، براین ټریسي لیکلی دی، 3.5 مخه دی، چې دا تاسې غواړئ په کتابخانه کې واخلئ، 300 افغانۍ شاوخوا پیدا کېږي، چې دا ټول د انګلیسي متن دی. د دې غږیز کتاب پیدا کېږي تقریبا 8 ساعته 9 ساعته شاوخوا به اوسېږي. دغه کتاب تاسې را ډاونلوډ کړئ، هلته آډیو بک پلی کړئ، لاندې دلته متن ته متوجه اوسېږئ او دا متن لولئ، وبخئ، ورته ګورئ. 2 ځلې 3 ځلې چې تاسې په دغه آډیو بک تېر شئ، په دغه ګولز کې چې ډېر کمه اندازه لغتونه اوسېږي چې ریپیټیډلی راغلي اوسېږي پکې، نو 10,000 لغات خو ضرور پکې دي. البته لغاتونو مقدار یې ښیم، ځکه ډېری لغتونه تکرار هم راځي، ټول خو پکې د حد نه ډېر زیات لغاتونه دي. نو دا لغاتونه چې ته بار بار واورې، 10,000 لغاتو ته بار بار د دقیق تلفظ سره اشنا سي، د دې ریډینګ هغه شکل د صحیح لوست درته زده شي په ډېر لنډ وخت کې او په ډېر اسانه طریقې سره. البته لږ اګزاسټیو به وي، خسته کونه تمامېدلی شي، ځکه 3 ساعته 2 ساعته 15 ساعته کې تا ته کېناستل سخت دي، خو نتیجه یې پرفیکټلی بهترینه ده او په لنډ وخت کې رېډینګ او پروننسیشن سکلز جوړولی شي. مننه.